عزیزانو نن خبر درته کوم سکول کې یو ماسټر د دنیا ته او په دې صوبه سرحد کې یو اعلی مدرسې فارغ شوه اعلی مدرسې په منډه راغې ما ته وایي چې جی ما باندې پرنسپل یو سوال کړی دی او ما ته بالکل نه راځي مالڅه ودا راته ویلي دي چې وحی په څو قسمه ده ایسے خوبی وحی په څو قسمه ده اولو ای په ایمان دا ناس خلق دا الله شپه به خیر دی جلسو کې سره دغه سه کې نه را کې نه وحی پیژنې واه څه ته وایي قسم قسم خدا تا قرآنی کی دا خو ٹک دا خدا خو تیم را لے گلے پیغمبرانم خدا را لے گلی وحی پسو قسم دا چپ 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 ماتا گوری ماتا وحی پسو قسم دا عزیزانو دیکھو آو گوری یو وحی فطری دا یو وحی ایجادی دا چپ شکنا ورکشی کبب زی ورکشی چی تک تک کوئی دی راسم دا مخون را بانی خن لگی زی ورکشی خدا موا یو وحی فطری دا یو وحی ایجادی دا او یو وحی عرفانی دا دا هم خبره چی تاسو وحی خفی و جلی چی تاسو ایک نا چا طالب آوازو دا خو عام خبره دا پا دین پوئی کئی چی وحی کافر تم کیگی کنا زمون دماغ کی خو عام طور دا ناستی چی وحی دا مختص تا پا پیغمبر پورے اس فرق بدا معلومول غواری چی اغا وحی چی کما مختص تا پا پیغمبر پورے آکما وحی دا او کما وحی چی کافر تم کیگی آکما وحی خبر پوئے گی عزیزان فطری وحی نن سبا منتا خو عام طور علماؤنا داوری دلی دی چی دا سی جبرائیل علیہ السلام برا گئے قرآن بیراوڑو دیتا وحی ہوئی ٹھیک شد یا القاء الہام وغیرہ وغیرہ دیتا وحی نجی وحی کی دری قسم دی یو فطری یو ایجادی او یو عرفانی عزیزان فطری وحی چی دا داغی مثال دا سے دے لکہ شاتو مچائے گو رہی قرآن کی سورت نحل کی لفظ اوحا راغلے دے لفظ اوحا اللہ وی چی دا شاتو مچائے تا ما وحیوں کا چی ورشا پغرک کور جوڑ کا او پک شات جوڑ کا نو دیتا وحی فطری وی دا شاتو دا مچائے فطرت قدرت دا سے جوڑ کرے دے چاگا بغرون تزی و شات و گلون نا رس وغیرہ 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 یا وحی ایجادی دا وحی ایجادی دیتا وی لکا پا یورپ ممالکو کی دا یورپ ممالکو دا خلق و دماغ دے طرف تا متوجہ کرے چی جاز جوڑول پکار دی جاز دا بجوڑے کی سنگا مارغت ہے کتری چالکا دا تپوس چے دے یا دا کارغ یا دا مارغت دا وزر دا سی اولم یرو الى الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن الا الرحمن اللہ وی دا وزر چے مارغ را غنڈی کی دغه وخت کې د غرزیدونه څوک بچ کوي بل څوک ذات شته چې دغه وخت کې د پیوتونه بچ خیالم راغی دې ته کتلی دي چې دا دی وزرو کې څه کمال دی چې دا په هوا روان کړي بیا دی وزرو کې دا بڼه کې بیا د داوګي بیا د خپې بیا د مخوکه د شان شوکت بیا په ابتدا کې د زړه او د دننه مشینده حرکت چې دی اوچت اوران ته تیاری دیتا یورپ ممالکو ټول دماغ متوجه کړو نن دا وای جازونه چې دې خلق جوړ کړی دي دا وحی ایجادی دا ما خبره پوي دیتا وحی ایجادی هغه کمال الله د دوی په دماغ کې چې عقل سلیم دی چې کوم شی ته متوجه کې پاغه کې خدای پاک تا انتها او کمال ترسي ناغي جازونه ته متوجه ک جازونه جوړ کړ بحری بیڑے تے متوجہ کڑ بحری بیڑے جوڑے کڑے ہاں جی آو توپو ٹینکونو تے متوجہ کڑ توپو ٹینکونو جوڑ کڑ ہیڈروجن بم او ایٹم بم تے متوجہ کڑ نو ہیڈروجن بم او ایٹم بم جوڑ کڑ نو پاکستان خلکو
دماغونه کنجرتوب او ډمتوب ته متوجه کړه نو په ډمتوب کې انتها ته ورسېد. په دې کائنات کې هیڅ شی بې غرضه نه دی. ماشه، لړم، مار، سپی، خر، غوی، ټټو، میخه، سنډا، هیڅ شی بې غرضه نه. ښځې مبارکې بې غرضه نه، هیڅ شی بې غرضه نه. اوس اب بېله خبره ده چې یو شی خدای پیدا کړی یو غرض لري او هغه کار ته سړی بل لري، نو دا زمونږ ګناه ده چې شی پیدا یو غرض لري او ته ترې نه کار بل لري، نو تا هغه شي خلقت سره ظلم کې لګیا یې. زما په خبره پوهېږئ؟ په دې کائنات کې وګورئ مسلمان قوم پیدا دیله دی چې د دې قانون به قرآن وي. ټیک شو جی؟ د مسلمان قانون به څه بیا د انسان د پاره قانون جوړول دا د انسان کار نه دی، د انسان نه د یو اوچت ذات کار دی. ٹھیک شو؟ نو د انسان نه اوچت ذات هغه خدای دی او جناب محمد رسول الله. نو کم کار چې د خدای وي او هغه ته په ذمه والی، نو ته خدای سره ظلم نه کوي. قانون جوړول دا د خدای کار دی او تا د خدای کار په خپل ذمه واغست. په پاکستان کې قانون اسمبلی جوړی، دا کو سبب منبران چی دي. ہاں جی ناول خود دې منبرانو دې ککرو ته وګورئ چې دا منبران د دې قابل هم دي چې موږ د لپاره قانون جوړ کړي. دا د دې قابل. بیا ستا په ملک کې 40 کاله وشو چې لوی ظلم چې کوم کیږي قرآن او حدیث سره کیږي. لوی ظلم چې د قرآن او د حدیث غوندې عظیم قانون موجود دی او ستا د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کیږي. داسې لعنتي ملک د خدای هغه سیلاب راولي چې لوټ اعلان دی باندې پاتې شي. داسې پلیت او داسې منحوس قوم او داسې منحوس ملک اډو په کار زیرک شي. خدای موه دی سمولیان ساتلی دي، مولیان ساتلی دي چې تاسو دعا وکړئ چې خدای په پاکستان کې اسلامی نظام راولي. نو مونږ هم دعا آمین. نو خلک وایي چې هلکه ملا صاحب خدای دوا موای وکړه ان شاء الله. سه ساتلی دي چې شور جوړ کړي چې اعلی شریعت بل د پاره څه کوشش پکار. تاسو خو کمقل یې نو وایي چې رښتیا جوړ څه چل دی، حالانکه چل مل نشته. تاسو وګورئ ضیاءالحق صاحب نن هم راغلی و پېښور ته، خولای نه راټولېږي یار وختي چینګه نیولي. خیال هم راغی هغه بل د شاه ولي قطار مانس چې دی هغه هم ګرځي را ګرځي. اوس مونږ هغه پسخوردو حلالولو دپاره صاحب شور مور جوړ کړو چې اله زور څه چل دی، حالانکه چلیس نشته. خو ټیک ده په دنیا د خدای کې دا یاد لرئ چې د خره میړه اس نشي کېدی. کېدی شي د خره میړه څوک خر. نو مونږ څه یو خري یو که نه؟ نو زمونږ میړه به هم خري. بونډی ښځې له خدای چېرته ښه میړه ورکوي چې د کومې ښځې پوزه نه وي، هغې له ښایسته میړه نه میلاوېږي، هغې له پوز پرې کړی میړه میلاوي. بونډی نو مونږ بونډی قوم یو. زمونږ کما تک دا زه د کور خبرې درته نه کوم، د ځانه نه وایم، دا پیغمبر ویلی دي صلی الله علیه وسلم. کما تکونون یؤمر علیکم. کما وای کما تکونون یؤمر علیکم. څنګه چې یی نو داسې به در باندې حکمرانان را. څنګه چې یی نو چې مونږ څنګه یو داسې زمونږ د ملک حکومت هم دی. اوس چاچټ راکو غړي ګران شو، د سره دا غم چې غړي ګران شو. نو خو شو چې ګران شو، خدای دې نور ګران. غوښه ګرانه شو، ډېر ښه کار. ما خو درته یو ځل ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان دا، ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان دا.
خبداوے چی دی حال تر دا بتر وے تاسو خیال را گئی تاسو با نور بدترے گئی نور با ذلیل کے گئی نور با رسوا کے گئی انشاءاللہ خپل انجام با گورے بلا پتہ بدر تو لگی آغا ورزی با پا دردن کی نگورے چی تاسو چرتا خواہ ورزم گورے قرآن و حدیث نہ باغی قوم دین نہ باغی قوم دین نہ لڑے قوم چرے خورز نشی کر قرآن کے ہو گو رہی اذاقها اللہ لباس الجوع والخوف قوم دے خدا نہ سرکش و باغی دے اللہ دے یری او دلوگی لباس ورواغستول ایس بنو ول بے غرق شواغا دے ننستا ٹول ملک خوف زدہ دے کہ نہ دے پا دکان کے ناستی یریگی موٹر کے ناستی یریگی زپ جل سٹیج ناستی یریگم چلان دینا چرتا مردکے چانی اس غم والو تسڑیا لکان چا وخ پاس پہ ونو کے زوڑن دی چا چرت دی چا چرت پولیس را گئے صاحب لش لش چل گئے خان چیف منسٹر معائنے لرازی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا پردے کو ران شو پردے مور بورا شوا پردے خزا کنڈا شوا وزیر راگے دا سورتر او چه دلرانی شی بیاتا سو خپکی گئی وی زما زویوال و تو وزیر رانگه تپوس لیم تباک زه چې په بم والی زمزه وزیر نزدې پریدم ځان خخ تب میخي ځان سره چې زما کتول رالی چې لري ده که نزدې ده ننستا اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله د یری او د لوږې لباس در واغوست د کلونو سٹاک در سره پروت ته د کلونو دا مالګو منډۍ د نن سلیخ 15 سلويخ کاله ما مخکې لیدلې ده چې دلته به پړي غړلې کېده او ربړي کېړې به خرڅېدې او بیګاله به 12 سنې اتانې ګټلې بیغام او په سکون به روټۍ خوړه نن په دې مالګو منډۍ کې د کروڑونو روپو لین دین کیږي که نه کیږي کروڑونو روپو په دې مالګو منډۍ کې او تپوس دیو کې څه حال دی وږي کروڑونو د کلونو سٹاک ور سره پروتي او په خوله پورې یری مګلی چې د لوږې مړ شي کلونو سٹاک دا خدای عذاب دی اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله د یری او د لوږې لباس در واغوستولو ارڅ ډیر دی ول د لوږې مړ شو اوه په ایمان د غوړو ټیم په سو دی 230 یا 30 یا 20 کدا د غوړو ټیم په 1500 روپۍ شیم په ایمان چې اغسته شي پیسې در سره ډیری نو د ملک بس د غوړو غم بل څه غم نشته خدای دې په 1000 روپۍ ټیم موږ غوړو سره څه کار سره باټینګا په 100 روپۍ چې ټاکای چی ډیر خبر موږ اډو باټینګر نه خو شنه مرچکی چې په 1500 روپۍ چې ټاکای شي ډیر خبر پودنه زمونږ نه دی پکار مونږ په ایمان درته وای او بیا درته په ایمان وای چې ما د بچپن وخت په دې سرک ما اتکالا تل راغلم سروانانو مالینه با ما بدخان جماعت مدرسې تتلم اتکالا تل راغلم ما سور سکړک نه د پیاس پانه تاو کړی دا هغه می خوړلې سور مرچکیم ټکولې دا هغه سرم سړه روټه خوړلې او سبق هم ویلې اوس طالبانو لم چې درې سره تیل نه چې پسنی غوړی او صاحب استری نه چمک دمک نه بیا سبق نه وای سده د ضیاءالحق د حکومت خدای بیړه تبا کی دا د سود د زکات پیسې دي د طالبانو مليانو ته نیولې زمون خوې خراب کړو هغه زمانه وې د کټول طالبان ډیر ناشتي چې یو کافیه ویلو د پاره با د استاد غواګانې
او غوی طالبانو سرول او قلبه او یوی بے ورطا کولی بے کنا نیو کافیه ویلو دفاع یو شر جامی بانده کابله او باسوله دا یادول به یو ملا ته یادو ټول ورځ به په قلبه وکړي او 10 منټه به ورته کابلی تقریر یادول اسنګ مليان شوی دي نن تکیدلی زر دي دانن چې بخاری او ترمذی او بیزاوی ولای دا هغه خدمتونو برکت دا چې غوړې زیاري خوراکم کول شروع کړي دي بخاری او ترمذی پڑھاول والا به پیدا بکی کې ناشته ور تاسو خاصه پیدا بکی دا بسوک ولای منګه روس اعتباریا راجمع کړي دي صاحبہ دمرا سبقونه وشو دلی دس چلو شو عزیزان اسلام تباش زمون دلاس قرآن او حدیث پیغمبر چې فرمایلی دي چې قرآن او حدیث با قیامت علامو کی دنیا نلارشی داغه دا معنا نه ده چې کتابونه بوالوزی داغه دا معنا ده چې په دې پویدو والا به ختم د جمعه د امام په ډکس او داغه په کوټګای کې با د حدیث او د تفسیر شروح پراتو نن ورشه د محراب او کوټګای کې وګوره انجام مشرق او جنگ مجدد دے کس شے دے جدت اهو غریب مړم شو ورپسې دا پکې پراته نو تل بدا لیل النهار وی مونږ بنیو تل بدا لیل النهار وی مونږ بنایو د مرغانو بچغار وی مونږ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونږ بنیو کافران به همیشه عبدالعظیما د دوزخ پلمبو تور وی مونږ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونږ بنیو دا غ زمانہ ده